دې ویډیو کې به تاسو وښیم څنګه کولی سئ تاسو زموږ له سګنالو څخه استفاده وکړئ. له هر څه نه مخکې به تاسو کله وخت چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ نو تاسو به خپله ټریډر آی ډي که تاسو اکاونټ زموږ له لینک څخه جوړ کړئ تاسو به خپل ټریډر آی ډي موږ ته لیږئ. ټریډر آی ډي به تاسو دې ځای ته راځئ، په دې ځای کې به تاسو دا انتخاب کوئ. لږ نه وروسته به دغه آی ډي کوم آی ډي چې د دغه جیمیل نه ښکته چې دا به تاسو کاپي کوئ او دا به موږ ته په واتساپ کې لیږئ. کله وخت چې دغه تاسو دا آی ډي زه به یې ګورم که دا تاسو زموږ له لینک څخه اکاونټ جوړ کړی ولو نو تاسو به زموږ وی آی پي کې اډ کیږئ. زموږ وی آی پي کې سګنالونه ډېر ساده او اسانه دي. کله وخت چې موږ دلته سګنال ورکوو موږ د هر څه نه مخکې مسیج کوو چې تاسو وخت معین یعنې معلومداره وي چې په دې وخت به تاسو ریډي او اماده اوسئ. موږ سګنالونه ورکوو. بیا چې کله سګنالونه ورکوو دلته تاسو کتلی سئ په دې ځای کې موږ د کرنسي پیر ورکوو. کرنسي پیر یعنې کرنسي معلوموو چې کومه کرنسي ده. مثلا دلته ما ورکړې سي یو ایکس ډي ام ایکس ان کرنسي ده. دا به تاسو کاپي کوئ یا به یې هم سرچ کوئ. دا چې کله تاسو کاپي کوئ تاسو به دلته راځئ خپل کوټیکس اکاونټ کې تاسو به په دې کرنسي باندې په دې ځای باندې کلیک کوئ. په دې ځای چې تاسو کلیک وکړل تاسو په سرچ کې دغه پیسټ کوئ یا به یې هم هلته لیکئ یو ایس ډي ام ایکس ان. دا به زه انتخابوم. دلته که چیرته ټریډ اپ ولو نو تاسې به له دې اپشن څخه کار اخلئ، یعنې اپ طرف ته به ټریډ اخلئ. او که چیرته ډاون ولو نو تاسو به له دې اپشن څخه کار اخلئ. مخکې ما درته وویل چې دا ټایمر به تاسو په دې ځای کې په دې ټایم کې دغه اولنی اپشن انتخابوئ. دا به تاسو انتخابوئ. مثال په توګه دلته که ما ورکړی و چې اپ نو تاسو به دلته اپ انتخابوئ او اپ طرف ته به ټریډ اخلئ. او که چیرته ما ورکړی و چې ډاون لکه دلته نور سګنالونه زه صبر ته وکړم دلته تاسو کتلی سئ مثلا دا سګنال ما ورکړی ده کرنسي دلته شته صبر یو ایس ډي بي آر ایل کې مثلا کال طرف ته شین ده نو تاسو به دلته یو دفعه به تاسو یو ایس ډي بي آر ایل انتخابوئ. بي آر ایل یو ایس ډي بي آر ایل ده صبر کوو زه دا انتخابوم دلته یو ایس ډي دا ده یو ایس ډي بي آر ایل. ښه دلته به تاسو دا کرنسي انتخابوئ. که چیرته کال اپشن و یا شین ولو نو تاسو به دلته اپ طرف یا کال اپشن څخه به تاسو استفاده کوئ او دا به وږئ مثلا اپ طرف ته کوو. او که چیرته ډاون طرف ته و یا داسې ولو صبر داسې پوټ ولو یا ډاون طرف ته سور ولو نو تاسو به ډاون طرف ته ټریډ اخلئ. که چیرته ما دلته ام ټي جي وویل ام ټي جي اف لوز یوز ام ټي جي او کله وبایلل سو تاسو ام ټي جي څخه استفاده وکړئ. ام ټي جي څه معنا ورکوي؟ مثال په توګه تاسو یو ټریډ وکړه صبر دا یو هغه ډاون طرف ته ټریډ به زه کلوز کړم. ښه خیر مثال په توګه دلته یو بل پیر راولم. دلته ما اپ طرف ته ټریډ اخیستی ده. دا ټریډ زما لوز سو یعنې دا په تاوان کې سو مارکیټ ښکته راغی. که چیرته ما ویل سي ام ټي جي نو تاسو به دغه کنډل چې کله کلوز سي دغه ټریډ چې تاسو لوز سي نو تاسو به بیا دوه ټریډه اپ طرف ته اخلئ. یعنې هغه یو ټریډ که ستاسو لوز سوی وي هغه به تاسو ریکاور سي او دا بل ټریډ به ستاسو ګټه یا فایده سي. که چیرته ما ام ټي جي وویل نو تاسو به کله وخت چې یو ټریډ لوز سي بیا که ما چیرته ام ټي جي وویل نو تاسو به په راتلونکي کنډل باندې هغه ډایرکشن ته دوه ټریډه یعنې ډبل ټریډ به اخلئ. سګنالونه دلته ټایم ما مشخص کړی ده. سګنالونه ټایم له 10 تر 11 بجو سهار البته له 6 تر 7 بجو سهار شته او مخصوصا هم موږ سګنالونه لرو زیاتره وخت له 10 د ورځې په جریان کې له 10 تر 11 بجو هم موږ سګنالونه لرو چې هر ورځ به له 10 تر 11 بجو موږ خپل وی آی پي ګروپ کې سګنالونه نشر کوو او سهار له 6 تر 7 مخصوصا به په هفته کې 3 یا 2 وارې وي اضافه به نه وي. له 10 تر 11 بجو به هره ورځ موږ سګنالونه په وی آی پي ګروپ کې همدارنګه په پبلیک ګروپ کې هم نشروو خو زیاتره سګنالونه زموږ په وی آی پي کې وي. یعنې که 2 یا 3 سګنالونه لکه نن چې موږ کوم سګنالونه دلته نشر کړي دي په پبلیک ګروپ کې عمومي ګروپ کې لږونه وروسته به موږ ټول سګنالونه په وی آی پي ګروپ کې یعنې اضافه کوم سګنالونه چې دغه په وی آی پي ګروپ کې نشر کوو. بله خبره دی موږ د مونټرشیپ وله بعضې دوستانو پوښتنه کړې وله
مونیټرشپ تاسو کولی شئ ماته مسیج وکړئ، هغه کوم PDF چې ده د مونیټرشپ مربوط هغه به زه تاسو ته ولېږم. زموږ مونیټرشپ تقریبا 1 میاشت دوام لري اضافه، هغه تاسو پورې اړه لري که تاسو کوشش وکړئ درسونه یې زر هم ختمولی شئ. خو له هغه نه وروسته 1.5-2 میاشتې موږ له تاسو سره په ډیمو اکاونټ کې کار کوو. کله تاسو په مارکیټ باندې برلاسي سواست او مارکیټ هغه کوم الګوریتم دغه مو زده کړو، له هغه نه وروسته بیا تاسو خپل لایف اکاونټ کې پیسې جمع کوئ او انشاءالله موږ به همیشه له تاسو سره یو. کوم ټریډونه چې تاسو لوس کېږي، کوم ټریډونه چې تاسو وین کېږي، هغه کوم دلیلونه چې دي تاسو موږ ته وړاندې کوئ، او همدارنګه موږ لایف سیشن لرو، لایف ټریډینګ لرو له خپلو مونیټرشپ له غړو سره، او داسې نور زیات ټولز چې موږ استفاده کوو، یعنې کوم ستراتیژي چې موږ استفاده کوو، کوم کانسپټ چې موږ استفاده کوو د سګنالونو لپاره، همدارنګه موږ ټول په مونیټرشپ کې خپلو مونیټرشپ غړو ته ویلي دي او تدریس کړي مو دي.